خوشحال سادات وایي چې پاکستان په هوایي بریدونو او د افغانانو په ځورولو اسلامي امارت تر فشار لاندې نشي راوستلی. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین جنرال خوشحال سادات په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان ورته نور تیل اضافه کوي او په دې کړنو نشي کولی چې اسلامي امارت تر فشار لاندې راولي. لا تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو لخوا په افغانانو پسې کور په کور لټون روان دی چې د پولیسو لخوا لسګونه افغانان نیول شوي دي. د راپورونو له مخې په نیول شویو کسانو کې قانوني اوسېدونکي افغانان هم شامل دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې شاوخوا 80 تنه افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته لیږل شوي دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ټولو څومره افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. خوشحال سادات په خپله ایکس پاڼه په اسلام آباد کې د افغانانو په اړه د پولیسو وروستي اقدام ته په غبرګون کې لیکلي، دوی فکر کوي چې د افغانانو ځورول حتی له قانوني اسنادو سره هم او هوایي بریدونه به پر کابل فشار رانوړي. دوی دا حقیقت هیر کړی چې اسلامي امارت یې پروا نه لري. دوی په 20 کالونو کې 100,000 جنګیالي د لاسه ورکړي او اوس د پاکستان پر وړاندې تر ټولو قوي کارت لري، دا به ورته نور تل اضافه کول وي. د خوشحال سادات د کارت اشاره پاکستاني طالبانو ټي ټي پي ته ده چې د نوموړي په خبره ټي ټي پي د اسلامي امارت تر واک لاندې دی. یاد دی چې جنرال خوشحال سادات څو ورځې وړاندې د ایکس په یوه سپیس کې د پاکستاني طالبانو په اړه ویلي و چې تر پخوا لا ډېر قوي شوي او پاکستان یې د کابو کولو توان نه لري. د نوموړي په وینا پاکستاني طالبان د پاکستان د پوځ لپاره اوس په یو لوی ګواښ بدل شوي دي. او وروستی خبره ده چې چین د یوه نوي وایروس له خپرېدو سره مخ دی. د نیوز ویک رسنۍ د راپور له مخې چین د یو نوي هیومن میټاپین وایروس HMPV له خپرېدو سره مخ دی چې د زکام او د کووید 19 په څېر نښې لري او وژونکی وایروس بلل کیږي. راپورونه وایي چې د 2024 کال په وروستۍ اونۍ کې په خورا لویه کچه تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې او له امله زرګونه خلک په روغتونونو کې بستر شوي او په وړاندوینه کې چې ناروغ کسان به په همدې وایروس اخته شوي وي. یاد وایروس د لومړي ځل لپاره په 2000 لومړي کال کې کشف شوی و او د یاد وایروس له امله تر ډېره بریده خطر سره مخ خلک نوي ځوانان او هغه عمر خوړلي خلک دي چې د بدن دفاعي ځواک یې کمزوری شوی وي.